مارو مو خدای ماړه وه لاس پکې نشته تش لستوڼی او لباس خرڅېږي یوه عادي پروژه هم تر 15 لاس خرڅېږي او د طب سپېڅلې وجیبه کې هم رشوت درګردی په روغتونو کې د انجونو تجارت درګردی بې سفارش او بې پیسو به د مریض مړ کېږي بغیر له دغه 2 درو به د مریض مړ کېږي د درملتون دننه سره سپین قصابان ناست دي سړي خواره فقط په شکل د انسان ناست دي په میاد تیرو دوایانو کې راشن اخلي ډاکټران ترو له درملتونه کمیشن اخلي د طب سپېڅلې وجیبه کې هم رشوت درګردی په روغتونو کې د انجونو تجارت درګردی که نقصه مې عملي نه وي نو په ایمان یې ووایي که ماته نه وایي په زړه یې ووایي د طب سپېڅلې وجیبه کې هم رشوت درګردی په روغتونو کې د انجونو تجارت درګردی بې سفارش او بې پیسو به د مریض مړ کېږي بغیر له دغه 2 درو به د مریض مړ کېږي او د درملتون دننه سره سپین قصابان ناست دي سړي خواره فقط په شکل د انسان ناست دي په میاد تیرو دوایانو کې راشن اخلي ډاکټران ترو له درملتونه کمیشن اخلي او چې دا زلمي زمونږ ولې ګیره برېت نه لري چې دا زلمي زمونږ ولې ګیره برېت نه لري نجونو ته هم د سر ټیکري کوم اهمیت نه لري او د مسلمان او د هندو ترمنځ تشخیص ګران شو د هندواني او د کدو ترمنځ تشخیص ګران شو د مسلمان او د هندو ترمنځ تشخیص ګران شو د هندواني او د کدو ترمنځ تشخیص ګران شو لباس کلتور او تمدن مو په پتلون واوښتو ستر عورت مو تر پنډو او تر زنګون واوښتو بعضو لستوڼي تر وږو او چا تر ستوني یوړل د مغرب ګرمو هواګانو ترې پړوني یوړل بند به تر څو د خپل ضمیر په زنځیرونو پروت یم زه به تر کومه ستا په پښو او په لاسونو پروت یم ته به تر کومه ځان پر حق ما په ناحق بولې زما اطاعت به د خپل ځان مسلم حق بولې اده توقیف شي چې د حق مخ ته دیوال پراته دي د چا په پښو کې چې مذهب پښتو پایمال پراته دي او اوس د پردې تر شا یوه نوې معامله شروع ده اوس د پردې تر شا یوه نوې معامله شروع ده د افغانستان په تجزیې باندې حمله شروع ده دا تجزیه د افغانستان څو ګوپېسري کوي دا د ټلوالې د جبهې او څو پوچتري کوي دا د ټلوالې د جبهې او څو پوچتري کوي د ازبکانو تر شا ترو ازبکستان ولاړ دی د هزاراو تر شا لاس په لاس ایران ولاړ دی او مشر صاحب د میرې مور سلوک دې سر وخوري د پښتنو مالچر ځایونه دې هم سر وخوري اوس په شمال کې د یوه نوي تود یرغل درګر دی د پښتنو په ځمکو چور او چپاول درګر دی او په دې موضوع کې مستقیما وروسان دخیل دي په دې موضوع کې مستقیما وروسان داخل دي بعض چاپړوسي او لاسپوسي تاجکان داخل دي تا هر تاغوت ته بوټ پالش او نن دې هم کړی دی تا پرون هم کړی سازش و او نن دې هم کړی دی زمونږ پرون هم تویېده وینا نن هم تویېږي د اشرار او القاعده وینا نن هم تویېږي او من 4,000 کاله مخکې بلخ بغلان خوړلو تا یوه پیړۍ پخوا تاجکستان خوړلو او سلو کې سمونه سلو کې شپږ اویا پښتون بله ناره نه کوو که نه راځه سر له سبا یې سر شمېرې نه کوو بل تاسو خپله خوله باندې اقرار کړی دی د افغانیت پر نوم مو مخامخ گزار کړی دی په سپین سترګۍ د بازو خلو نه دا الفاظ راوځي له دې بدبویه خلو نه اوس هم دا آواز راوځي من افغانست مگر افغانستانی هستم و من همه
من افغانی هستم مگر افغانستانی هستم و من همه افتخار میکنم که افغان هستم و افغانستانی هستم. تو که افغان نیستی از کدام کوور عطا شدی؟ برو گواهی تحقیق، تو از کجا پیدا شدی؟ بعضی خویان د ایمانونو په سودا ختلی، د هلاکت او بربادۍ بام په هوا ختلی، د افغاني نوم او نښان له پولو وغورځېدل، په سپینو ګیرو د ایمان له پولو وغورځېدل. او پښتونه څو به در په در خاورې په سر یادېږي، زه پېښور او ته کابل کې مهاجر یادېږي. خلکو تر اوسه لا ساتلي بې ویښتو سرونه، پښتنو ومو ویشتل خپله د سړو سرونه، په نجیب باندې اوس هم لا د کافر الزام دی. په نجیب پښتونه څو بدر پدر خاورې په سر یادېږي، زه پېښور او ته کابل کې مهاجر یادېږي. خلکو تر اوسه لا ساتلي بې ویښتو سرونه، تپانه پښتنو ومو ویشتل خپله د سړو سرونه، په نجیب باندې اوس هم لا د کافر الزام دی. په ګلبدین او جلال الدین د ترهګر الزام دی. په جمعه خان او کشمیر خان نوم د حزبي پورې دی. په جمعه خان او کشمیر خان نوم د حزبي پورې دی. یون ملتی شو په لایق نوم د خلقي پورې دی. متوکل او ملا ضعیف لا نظربند پراته دي. میر تلیم او ملا اسحاق کوم کلابند پراته دي. نو غرغښ سړبن او ایوب خان خو په ښکاره نه راځي. محمد ګل خان او اکبر خان هم دوباره نه راځي. علامه سید جمال الدین را خبره هم در پسې، زه مدم خان او ببرک خان را ویښه هم در پسې. خلک لګیا دي موږ له دې خپلې نقشې وباسي. مظلوم صاحب، خلک لګیا دي موږ له دې خپلې نقشې وباسي. پښتنو ویښ شئ موږ د ځمکې له کورې وباسي. خلک لګیا دي موږ له دې خپلې نقشې وباسي. پښتنو ویښ شئ موږ د ځمکې له کورې وباسي. خو څو چې ژوندی هم یو پښتون وي د دې ځمکې په سر، ابه د دې خاورې مجنون وي د دې ځمکې په سر. ګریوان مې پرېږده که په ځان دې خپل ګریوان لورېږي. ګریوان مې پرېږده که په ځان دې خپل ګریوان لورېږي. دومره مې ووهه چې څومره دې په ځان لورېږي. ګریوان مې پرېږده که په ځان دې خپل ګریوان لورېږي. دومره مې ووهه چې څومره دې په ځان لورېږي. وایې څوک مخیا چې ته تور او که سپین یوړې، پښتونه نور چې یو ځای نه شوې اباسین یوړې. کوز پښتانه هم ته و یو د بل په پل نه ځي. خلکو پردي کړل را خپل موږ پسې خپل نه ځي. نو خوشحال خان او غفار خان درته لکمې کړمه، میرزا علي خان او عجب خان درته لکمې کړمه. سري ګریوان د درویزه خون په وزر لاړم، د سمندر او صنوبر کاکا په قبر ژاړم. زما آزاد افغانستانه ومې نه لیدلې، خو زما په ژوند پښتونستانه ومې نه لیدلې. زما په ژوند پښتونستانه. توجه نه مو ډېره مننه کوم.